یرغلګر دي د افغانانو په چارو کې د بېګټې لاسوهنې هڅې نه کوي. د 1950 کال د غوی یا سور د میاشتې پر 9 په کابل کې کودتا وشوه او سردار محمد داود خان د خپلو پخوانیو متحدینو لخوا له منځه ولاړ. د ډیرو کارپوهانو په نظر دا ورځ په افغانستان کې د جګړو او ډیرو بدمرغیو چې تر اوسه پورې روانې دي پیلامه وه. د ثور 8 په 1901 لمریز کال مجاهدین واک ته ورسېدل او دا ورځ د اوږده جهاد د بریالیتوب او د شهیدانو د ارمانونو د پوره کېدو ورځ بللی شي. طالبانو د همدې ورځو په مناسبت اعلامیه خپره کړې او لیکي چې له نن څخه پوره 43 کلونه وړاندې د ثور په 9 د کمونیزم د لښکرو لخوا د وخت د حکومت په ضد نظامي کودتا وشوه او د اسیا لویې وچې د غیور ملت پر حریم د کمونیستي تیري لپاره زمینه مساعده شوه. طالبانو زیاته کړې دا کار د دې لپاره وشو چې د افغانستان خاوره خپله مستعمره او ملت یې د ځان غلام وګرځوي او خپله کمونیستي مفکوره پرې تحمیل کړي. خو د افغانستان مجاهد او ازادي غوښتونکي ملت په تش لاس د 20مې پیړۍ د شوروي استعمار خوب رښتیا کېدو ته پرې نه ښود. په میړانه یې پوره 14 کاله مبارزه وکړه او بالاخره یې د ثور په 8 خپله ازادي او استقلال ترلاسه کړ. طالبانو د ثور د 8 کودتا او پر افغانستان تیری غندلی او د ثور 8 بیا د خپل هیواد د ازادۍ او افتخار تاریخي ورځ بللې ده. طالبانو اوسنۍ یرغلګرو ته د همدې ورځو را رسېدو په مناسبت ور یاده کړې وای لکه څنګه چې د جګړې پر ځای د تفاهم لاره غوره کړه او ګټه یې هم ولیده. هماغسې باید فیصله شوي وعدو ته هم ژمن پاتې شي. دا ملت خپلې خوښې ته پرېږدي او نور یې په چارو کې د بېګټې لاسوهنې هڅه ونه کړي. طالبانو دغه راز پر کورنیو جهتونو هم غږ کړی چې بیا د چوکۍ او قدرت په لټه کې خپل ځورېدلی ملت ونه ځوروي، د خپل دین او هیواد له دښمنۍ لاس واخلي، نور د دې ولس د بربادۍ سبب نشي او حقایقو ته غاړه کېږدي.